زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا کړکېچنې شوې دي. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. زلمی خلیلزاد په ایکس پاڼه لیکلي چې اسلام آباد پر طالبانو تور پورې کوي چې د ټي ټي پي وسلوالې ډلې ته پټنځایونه ورکړي او له همغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړیږي. خو طالبان بیا د پاکستان دغه تورونه ردوي او ادعا کوي چې اسلام آباد داعش او دغه ډلې خراسان څانګې ته په خپله خاوره کې پناه ورکړي او پر افغانستان کې وسلوالو بریدونو ته هڅوي. د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي په ټویټ کې دا هم راغلي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان په پالیسۍ کې بدلونونه هم د همدغو کړکېچنو اړیکو ښکارندویه ده چې تر اوسه یې سلګونه زره افغانان له خپلې خاورې په زوره شړلي او په دې برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي دي. زلمی خلیلزاد د دغو لانجو د غوڅولو لپاره وړاندیز کوي چې په دې برخه کې د کړکېچ د لا زیاتېدو د مخنیوي لپاره دی کابل او اسلام آباد داسې یوې هوکړې ته سره ورسیږي چې د دواړو هیوادونو خاورې د یو بل پر ضد ونه کارول شي او د ټي ټي پي لپاره دی په افغانستان کې او د داعش لپاره دی په پاکستان کې د پټنځایونو مخه ونیول شي. دغه راز زلمی خلیلزاد دواړو هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په دغسې ترینګلو حالاتو کې دی دواړه خواوې د دوښي تړون پریکړو ته غاړه کیږدي او دغه مهمې مسلې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې په پاکستان کې یو خونړی برید وشو چې د هغه برید څخه وروسته د پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکې زیاتې کړي او وایي چې افغان طالبان باید د پاکستاني طالبانو قومندانان پاکستان ته وسپاري.